السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. څنګه ما د هر یوې ژبې لیکل پښتو ته اړو، یعنې موږ ته چا SMS کړی وي یا زموږ داسې لیکلي وي چې په هغې باندې موږ نه پوهېږو به څنګه پښتو ته ټرانسلیټ کوو، لکه ټرانسفر کوو ورته. نو یعنې موږ ته چا SMS کړی، لکه دلته موږ په سرچ کې لیکو how are you موږ دلته ولیکو، برای موږ ته دلته ولیکه، موږ ته دلته راواغسته تاسو څنګه یې، د SMS جواب راغی. هغسې زموږ سره هر یو لیکل وي نو موږ پښتو ته څنګه ټرانسفر کوو. نو که په انګلیش کې وي، عربۍ کې یا په هر یو لینګویج کې څه لیکل وي موږ پښتو ته څنګه اړو چې موږ پرې پوهېږو نه. نو پښتو ته یا چا SMS کړی وي په هغې نه پوهېږو، تاسو سیم کاپي کړئ دلته پیسټ کړئ، تاسو ته به د هغې ژبې چې کوم دغه دی موږ ته پښتو ته ټرانسفر کړي. نو پوره طریقه دغه ویډیو پوره وګورئ، ویډیو که مو خوښه شوه خپلو ملګرو سره شیر کړئ چې هغوی ته هم څه فایده ورسېږي. زموږ ویډیو که څوک په یوټیوب باندې ګوري په لومړي ځل زموږ چینل ته راغلي وي نو ضرور سبسکرایب کړئ، داسې معلوماتي ویډیوګانې تاسو ته په ټایم باندې میلاویږي. نو فرسټ اف آل به د دې لپاره د یو اپلیکیشن ضرورت وي. اپلیکیشن که زموږ ویډیو په یوټیوب باندې څوک ګوري، ویډیو په ډسکرپشن کې به تاسو ته لینک میلاو شي. که څوک په فیسبوک باندې ګوري د ویډیو له پاسه به تاسو ته دې لینک میلاو شي، نه به تاسو ډاونلوډ کړئ. چې کله اپلیکیشن هم ډاونلوډ کړو بیا به اوپن کړئ، چې کله اوپن کړو د اوپن نه بعد به تاسو ته داسې دوه انټرفیس راوالي د لینګویج مناسب. په رومي به تاسو کلیک کړئ، دا که هر یو زبان وي هغه زبان دلته تاسو په سرچ کې هم ورکولی شئ، خو دا ډایرکټ لینګویج په دې ځای باندې کلیک کړئ نو بیا بار بار زبان ته به تاسو سلیکټ کولو ته ضرورت نه راځي. بس چې په دې ځای باندې تاسو په هر یو لینک باندې دا سلیکټ کړو، دې یو زبان باندې تاسو سلیکټ کړئ نو بیا به بار بار تاسو سلیکټولو زبان ته ضرورت نه راځي، که هر یو زبان وي. دا سیټینګ تاسو کو واپس په بیک شئ، چې بیک شوئ کله د بیک نه بعد به تاسو دلته یو بل لینګویج درکړي، هغه که په انګلیش او که په هر څه باندې، خو دلته به په دې تاسو کلیک کوئ. چې په دې هم کله کلیک کړو د هغې نه بعد که دا په پښتو او که په هر یو ژبه کې پښتو باندې به نه وي، خو په هر یو ژبه کې موږ به دلته پښتو وګورو، پښتو باندې به دا نشان ودرو، دلته کې دا پښتو ده، تاسو دلته به سکرین باندې ښکاري پښتو. چې په پښتو باندې هم کلیک کړو نو دلته دا پښتو زموږ سره سیو شوه. اوس که دلته تاسو په سرچ کې هر څه ورکولی شئ، یا کوم د یو ځای نه SMS دا کاپي کړی نو دلته پیسټ کولی هم شئ. لکه موږ دا یو څو هسټري کې دا موږ کاپي کړی وو نو دلته موږ دا کاپي راکړئ، پښتو شاعري شوه، پښتو شاعري دا موږ ټولې کاپي راکړئ. دلته موږ یا په سرچ کې ورکوو، لکه موږ په سټارټ کې هم دلته یو نوم ورکړو how are you، موږ ته دلته ولیکل تاسو څنګه یې، که نه داسې تاسو هر یو لیکل ټرانسفر کولی شئ. یا تاسو پښتو کې هم څنګه ولیکو، یو پښتو کې هم څه لیکل وکړه هغه تاسو دلته اړولی هم شئ. کاپي کړو دا اوس موږ په پښتو کې ورکړو، موږ د بل ژبه کې هم راکولی شي. نو دلته موږ پښتو کې دا وکړو، اوس دلته موږ انګلیش سلیکټ کوو، دې کې پښتو ده نو پښتو اوس موږ انګلیش یا بلې ژبې ته اړوو، دا بلې ژبې ته هم ټرانسفر کېږي. یعنې سرچ کې به موږ ولیکو انګلیش، دا اوس موږ انګلیش ته اوس واړوو نو پښتو پکې موږ دلته لیکو، دا اوس تاسو انګلیش ته اټومیټک موږ ته راواړوو how are you. که تاسو هره ژبه کې یو لینګویج وي تاسو پښتو ته کاپي کولی شئ، یا په پښتو کې بل یو چا له SMS جواب ورکوه یا نور څه لیکل وي نو هغه کس له په لینګویج په ژبه کولو. دلته ډېر شی لینګویج دی، هغې کې تاسو هغه لینګویج سلیکټ کړئ، که نه نو بره به سرچ کې ولیکئ نو په خپله به درته راوالي، نو هغه کس له به تاسو جواب ورکولی شئ. یا هغه لیکلي باندې تاسو نه پوهېږئ نو خپل لیکل کاپي کولی شئ. نو دغه ویډیو ملګرو که خوښه شوې وي خپلو ملګرو سره شیر کړئ، زموږ د پیج درسره لایک کړئ، زموږ یوټیوب چینل درسره ضرور سبسکرایب کړئ چې داسې قسمه ویډیوګانې تاسو ته په ټایم باندې میلاویږي. والسلام.